اشاره باندې باز شروع ما سره شروع ما ورته ته چې پرې قاعده کې ناشته او ګوتو چټه کې او بیا کې دي درې کې خودلو ماته دلیل وکړ حدیث کې دلیل وکړ عربي ته ماره اوسنی عرب وی اوسه هغه وخت په علم باندې کې کاوه ماته غوسه شماته ولې دا حدیث باندې دی ګورل عالم ما ته خلق وی عالم نه مې نه دا حدیث پکې مان نه دی تاسو د حدیث په کتاب در ما سره صرف یو مشکات شریف دی وراول چوخه مګر ما بس خو خیره ما خبر باندې ځان پوهه کا دو چیزه به ما ته ہے یو داري چې دا غوته په کم ځای چتل دویم داري د کې خودلو حدیث په ما ته ہے نظام واره کتاب کوت کوته یو دا همیشه وږي مې سي لګي دې دلیل مې ما باندې اعتراض کوي ته مقلد او وخت اعتراض مقلد ہوتے یو عقیدہ ہو واو خلق گنزور نہیں ہو عقیدہ زخ بغلتا ہے نشد حدیث کہ میں نہ ماں چلتا نہیں لیدلے بیا میں اورتے دا لاندې حاشره مولانا نصیر الدین صاحب دغه رشتو مشهور استاد با وخت حدیث هغه لیکلي چې دا کې خودل نشته ولې حدیث کې نشته اگر چې ټولو فقها احناف لیکلي چې شته نو ګورغه مولانا ورشتو سے بوابی شګه چې فقها خبره نه مانی ولې حدیث کې نشته لمذهب خناس رستمی یعنی د حضرت عمر رضی الله عنه په مقابله کې شکست خورده دم د پیسو په مقابله کې شکست خوړو ظالم بے رحمه پرستم کې واړه ماشومان چړیان شهیدان کړ او بیا داغي په جرم کې حکومت بندي کړو د قتل په جرم کې نو بیا وابیانو په 6 لک روپۍ را خلاص کړو په 6 لک روپۍ مذهب پرې خودو نو دی وای چې په قاعده کې د ګوتی اوچتول راغلي دي لیکن چټول په کم ځای کې راغلي نو موږ ته وایو چې څوک په 6 لک روپۍ مذهب پرې دی هغه ته د پته نه لګيږي کپته ورته وم لګيږي هغه پټي دا ټټول ګوره د دې حدیث نه معلومیږي په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګوته اوچتول په قاعده کې اشهد ان لا اله الا الله پټیم کې په شیطان دومره بد لګيږي لکه د ګروز گزار د پلک گزار پلک اوچتیږي او واپس ټیټیږي نو د پلک د گزار نه فقها او د مسأله راستلې ده چې ګوته به اوچتوي او واپس به ټیټه تقلید په معنا خبرو نه ما غزاره کې مخکې ما ته ذکر بیان کو ځکه ته زما مخالفینو له شور وکړو ما ورته تقلید ویل کی هر کتاب کې لیکلي تقلید سره د چا خبره به دلیل امانل علماء ناس کومه دا څنګه کوي یا ما خلکو ته تاسو به دلیل خبره د چا مانه ټوله نه مې یو در کې مقلد نشته فاصل زم بدنام کوي کله سره به دلیل خبره باندې اگر ان ختم شل چې به دلیل خبره باندې لا ا دومره چې اتباع ټکی وای نو مزه کوي اتباع معنا په دلیل سره چا بسیتل اقتداء معنا په دلیل سره په چا بسیتل که تقلید ټکی مخلي لواین وای ټیک ده خدا معنا مکو په دې طریقې موړې چې موږ به دلیل خبره د امام مانو د شیخ مانو د استاد مانو نه نشته دې دلیل خبره سو کوئی ولې دا پلان کی چې ویلې دي چې د صحابي خبره ما ومنه او پلان کی د تابعی خبره ومنه هغه دغه ابن حمام حنفي هغه خپل تحریر کتاب کې لیکي هغه تقلید اصل کې وایي هغه سړي خبره به دلیل اصل چې داغه خبره په دین کې دلیل نه عقیده اصل لګوي او د صحابي خبره خو دلیل ځان ده د تابعی خبره خو دلیل له بل اختلاف او د صحابي هغه بل اتفاق دلیل دی د صحابي خبره غسل دي ته تقلید نه وي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دې تاسو لغتن تقلید ویل نو کته سی وای خو به دلیل خبره چاو مانه زمان ممانه بل ممانه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تابعی دی هغه کله چې خلق تا ته نقل وکي عن الكتاب والسنه یا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت خبرو کې فخذ به عمل پکای واذا قالوه برائهم فالقه في الحش کله چې د خپل رائے او د پوهې نه د خبرې کینو بډیرانه وځه حش ټټای ته ټټای کې ډیران کې وځه
دا خبرو څه حیثیت ده چې قرآن و سنت د خلاف نو ما عرض کوو دې ته وایي هغه توحید د اطاعت بل هغه توحید د اسماء و صفات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رستمی شکست خورده. ګوره رستم د حضرت عمر رضی الله عنه په مقابله کې شکست خوړلی و. دې ظالم د 100 لکه روپو په مقابله کې شکست وخوړلو او مذهب یې پرېښودو. د قتل په جرم کې حکومت بندي کړی و او بیا وابیانو په 100 لکه روپو راخلاص کړو او د هغې 100 لکه روپو په عوض کې مذهب پرېښودو. مخکې به یې وابیانو ته د انګریزانو پیداوار ویلې، وروسته یې ویلې چې زما دا خبره منسوخه شوه، ځان نه خدای جوړ کړو. نسخه خو د الله په کلام کې راځي یا د پیغمبر علیه السلام په کلام کې راځي، قصص خو نه منسوخیږي. بهر تقدیر دې شکست خورده داسې وایي چې تقلید دې ته وایي چې بې دلیله د چا خبره ومني. وایي ټولو علماو دا لیکلي، نو زه یم چې کارغه غول خوري او مخوکه څنډي. ټول علماو چې دا لیکلي دي نو دا د علماو تقلید دې ولې وکړو؟ کوم ځای کې علماو لیکلي؟ که به یې لیکلي وي نو دا د علماو تقلید ته ولې کوې؟ په دلیل کې ولې آیات نه پیش کوې او ولې په دلیل کې حدیث نه پیش کوې؟ ته چې دا خبره کوي چې تقلید بې دلیله د خبرې منلو ته وایي، بې دلیله. دا تعریف چا ذکر کړی دی؟ کتاب الله کې راغلی، سنت رسول الله کې راغلی دی، په سیاستو کې راغلی دی، د حدیثو په بل کم کتاب کې راغلی دی. په کم کتاب کې د تقلید دغه تعریف کړی دی چې تقلید دې ته وایي چې بې دلیله د چا خبره ومني؟ ته صرف خلکو ته وایي چې زما خبره بې دلیله ومنه. زه چې کوم تعریف د تقلید درته ذکر کوم دغه تعریف ومنئ، یعنی زما تقلید وکئ. نو خلک خپل تقلید ته را دعوت کوي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقلید نه اړه. ظالم تا د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق ذکر کړی دی چې تقلید دې ته وایي چې بې دلیله د چا خبره ومني او اتباع دې ته وایي چې سره د دلیل نه د چا خبره ومني. دا فرق چا کړی دی؟ د قرآن یو آیات پیش کا چې د قرآن په کم آیات کې راغلی چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث پیش کا، په کم حدیث کې راغلی چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق دی. قرآن او حدیث کې چې نشته، قرآن او حدیث کې بالعکس ستا د خبرې په خلاف دا دي چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق نشته. زه به یو آیات درته پیش کم. الله پاک فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یعنی چې کله کفارو ته وویلی شي چې تاسو د وحی اتباع وکړئ، دوی ووایي چې موږ د آباو او د اجدادو د طریقې اتباع کوو. اوس په دې آیات کریمه کې د اتباع لفظ راغلی دی او مطالبه د دلیل پکې نشته، ځکه چې د مشرکینو آبا او اجداد د هغوی سره دلیل نه و او دارنګې نه د دوی نه چا مطالبه د دلیل کړې ده. دارنګې الله پاک فرمایي واتبعوا امر فرعون، هغوی پیروي وکړه د امر د فرعون. دلته لفظ د اتباع راغلی دی، نه دلیل شته او نه مطالبه د دلیل شته. همدارنګې الله پاک فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دلته هم د شیطان د اتباع ذکر دی، دلیل او مطالبه د دلیل ورسره نه د ذکر. په حدیث کریمه کې هم د اتباع لفظ ذکر شوی دی او دلیل ورسره نه دی ذکر. پیغمبر علیه السلام فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواها، نو عاجز سړي نفس د خواهش تابع کړی دی او د خواهش سره نه دلیل شته او نه مطالبه د دلیل شته. لا مذهب خناس د مسلم ثبوت یو عبارت پیش کړی دی چې په مسلم ثبوت کې داسې ویلي دي چې تقلید دې ته وایي چې د یو چا خبره ومني او د هغه خبره ستا دپاره دلیل نه وي. ګوره دې ظالم د مسلم ثبوت عبارت نیم پیش کړی دی. د مسلم ثبوت عبارت د دومره پیش کړو چې التقلید اخذ قول الغیر من غیر حجة، یعنی د دلیل نه بغیر د چا د خبرې منلو ته تقلید وایي. لیکن ګوره د مسلم ثبوت پوره عبارت داسې دی فصل التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجة كأخذ العامي والمجتهد من مثله، فالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإجماع ليس منه، وكذا رجوع العامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول لإيجاب النص ذلك عليهم، لكن العرف على أن العامي مقلد للمجتهد. قال الإمام وعليه معظم الأصولين، مسلم ثبوت صفحة 209 اتیا. معنی واورا
مسلم ثبوت ملا صاحب وایي فصل دی په بیان د دې کې چې تقلید دې ته وایي چې بغیر د دلیل څخه د چا په قول باندې عمل وکړي، لکه عامی او مجتهد چې د خپل هم مثل یعنی د عامی او د مجتهد په قول باندې عمل وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اجماع طرف ته رجوع کول تقلید نه دی، او همدارنګه عامی د عامی رجوع د مفتی طرف ته او د قاضي رجوع د عادلانو طرف ته تقلید نه دی، ځکه چې په دوی باندې داسې کول نس واجب کړي دي. تر دې ځای پورې د مذهب خناس شکست خورده د مسلم ثبوت عبارت را نقل کوي، لیکن وروسته مسلم ثبوت والا ورپسې څه وایي؟ لكن العرف على ان العامي مقلد للمجتهد قال الامام وعليه معظم الاصولين، یعنی مگر عرف په دې روان دی چې عامي د مجتهد مقلد دی. امام الحرمین فرمایي چې په دې باندې اکثر اصولیان دي. نو د مسلم ثبوت د ملا صاحب د عبارت خلاصه دا شوه چې د چا قول چې د چا دپاره حجت وي د هغه لپاره د ده د خبرې منل تقلید نه دی، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې منل تقلید نه دی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان حجت دی. همدارنګه اجماع هم حجت دی، نو د اجماع منل هم تقلید نه دی. همدارنګه د فاسألوا اهل الذکر وغیره آیتونو مطابق د عامی یعنی د غیر مجتهد دپاره د مفتی یعنی د مجتهد د قول منل حجت دی، نو دام تقلید نشو. او همدارنګه قاضي چې د عدولو طرف ته رجوع وکړي نو د ممن ترضون من الشهداء او د يحكم به ذو عدل منكم وغيره نصوص مطابق دام تقلید نشو، بلکې تقلید یوازې او یوازې دا شو چې د چا قول چې حجت نه وي د هغه په قول باندې عمل وکړي. وروسته ورپسې وایي لیکن په عرف کې او د اکثرو اصولیانو په نیز اگر که د مجتهد قول د عامی یعنی د غیر مجتهد دپاره حجت دی خو بیا هم د دې منلو ته تقلید وایي. لہذا غیر مجتهد چې د مجتهد تقلید کوي نو په ده باندې د من غیر حجتین تطبیق د اصولیانو د دې واضح عبارت نه غفلت دی. نو لا مذهب خناسه د مسلم ثبوت پوره عبارت پیش کړ. دویم دا چې د تقلید په تعریف کې من غیر مطالبه دلیل او د من غیر تأمل فی الدلیل او د بلا نظر فی الدلیل الفاظ هم راغلي دي. یعنی د تقلید صحیح تعریف دا نه دی چې بې دلیله د چا د خبرې پسې لاړ شي، بې دلیله تلل دا جدا خبره ده، او مطالبه د دلیل نه کول دا جدا خبره ده. د تقلید تعریف موږ داسې کوو چې غیر مجتهد د مجتهد پر رهنمایي کې په دین باندې عمل وکړي او مطالبه د دلیل ونه کړي. نو په تقلید کې مطالبه د دلیل نشته، داسې نه ده چې دلیل. دا یو ورور وایي چې د شافعیانو پسې او د مالکیانو پسې یا د حنبلیانو پسې د حنفیانو مونځ جایز دی که نه دی جایز. وروره په دې مسئله کې معارف السنن ډېر زیات تفصیل کړی دی، خو په هغه زیات تفصیل پر رانقلولو کې ډېر ټیم لګیږي او کیدای شي موږ او تاسو ورباندې پوه هم نشو. خو د هغې خلاصه دا ده چې د حنفیانو مونځ د شافعیانو پسې جایز دی، دارنګې د مالکیانو پسې هم جایز دی، دارنګې د حنبلیانو پسې هم جایز دی. اوس که ته اعتراض وکړي چې شافعیان خو په وینه باندې اودس نه ماتوي، مالکیان خو په وینه باندې اودس نه ماتوي، نو یو امام د مالکی او هغه د بدن نه وینه ووته او بیا هم امامتۍ ته مخکې شوی دی، نو زمونږ په نیز د احنافو په نیز خو په وینه اودس مات دی، یعنی زمونږ په نیز د امام بې اودسه دی، نو زمونږ مونځ به څنګه ورپسې وشي؟ نو معارف السنن ورته جواب کړی دی چې امام شافعي دی یا حنبلي دی یا مالکي دی، د ده په نیز چې په وینه اودس نه ماتیږي د ده دا مونځ په شریعت کې صحیح دی. یعنی مجتهد چې په شریعت کې اجتهاد وکړي او خطا شي مونځ صحیح دی، که حق ته ورسیږي مونځ صحیح دی، که خطا شي الله به یو اجر ورکوي، که حق ته ورسیږي مجتهد الله به 2 اجر ورکوي. مطلب دا چې په شریعت کې د ده په نیز د ده دا مونځ صحیح دی. او د حنفي مونځ چې په وینه باندې اودسو وینه ترېنه ووځي نو د احنافو په نیز اودس ماتیږي، نو د احنافو د بدن نه چې وینه ووتله د ده مونځ نه کیږي، یعنی د ده اودس مات دی. خو د شافعیانو اودس د شافعیانو په نیز نه دی مات. یا به شافعیان حق ته رسیدلی وي احناف به خطایي، یا به احناف حق ته رسیدلی وي شافعیان به خطایي. هر یو چې خطایي الله به هغه ته 1 اجر ورکوي، او هر یو چې حق ته رسیدلی وي الله به هغه ته 2 اجر ورکوي، هر یو مأجور دی. لہذا د امامانو مقلدین چې دي یو د بل پسې مونځ بالکل جایز دی. و شافعي امام مخکې شو او د ده د بدن نه وینه وتلې ده، نو د دوی په نیز راجحه دا ده چې د ده اودس نه ماتیږي، اگر چې د احنافو په نیز ماتیږي.
خو د حنفي ګمان په خپل باره کې معتبر دی، د شافعي امام په باره کې د ده ګمان نه دی معتبر، د هغه خپل ګمان او د خپل اجتهاد دغه په حق کې معتبر دی. یعنی د حنفیانو خپل اجتهاد دی د دوی د امام، او د شافعیانو د امام خپل اجتهاد دی، نو د هغوی په اجتهاد کې په وینه اودس نه ماتیږي، لہذا په شریعت کې هغوی ملامته نه دي، نو د هغه اودس د هغوی په نیشته، او چې د امام په نیز د امام اودس وي نو مونځ ورپسې کیږي.